د غمی ماما د وینې د کینسر په خبر باندې د کلي د خلکو هیڅ پروا نه وه. د غمی ماما هغه ورکوټي دکان ماته یاد شي. مونږ چې واړه وو نو د غمی ماما نه به مو چڼې او مونګپلي اخیستل. کله کله چې به مو پلار نه و نو غمی ماما به راله هسې د مونګپلو نه جیب ډک کړو. د ماما ټول ژوند دغه دکان او جومات و. ما چرته ماما د اختر په ورځ هم په نوو جامو کې نه و لیدلی. خو خدای خبر چې غمی ماما واده ولې نه و کړی. په کلي کې خو د غمی ماما څو خپل خپلوان نه وو، خو د ګاونډي کلي نه به اکثر یو هلک د ماما خواته راتلو چې ماما به وی دا زما خورایي دی. د ماما د وینې سره د کینسر څه دښمني وه خدای خبر، او د دې هم څه پته نه وه، خو د ماما رنګ چې په الوتو شو او د وخت سره سره د ماما ساه به هم بېواره شوه، لکه دغه ساه اوس نور د ماما په وجود کې تنګه شوې وي. او د ماما نری نروچکي وجود نه په تیښته کې وه. د ماما کور هم دغه دکان و، ځان ته به یې پخپله پخلی هم کوه. زه چې پرون د ماما د دکان مخې ته تېرېدم نو ماما راته آواز وکړو. زه په اول آواز څه خپنیولی شوم، ځکه چې د ماما بېواره ساهونه مې نه شو لیدی. خو چې ماما دویم آواز وکړو نو ورغلمه. د ماما په سترګو کې د بېوسۍ اوښکې وې. ما وی ماما زه ماښام مې د بابا سره خبره کوم چې ستا د علاج څه غم وکړي. زما په خبره داسې خوشحالي ما د ماما په سترګو کې ولیده لکه چې زه به د ماما په دکان کې د مونګپلو اخیستو نه پس خوشحاله وم. ماښام چې مې بابا ته دا کیسه تېره کړه نو بابا خو اول ډېر ساعت غلی و. بیا یې راته وی بچیا د هغه په علاج خو 2.5 لکه روپۍ راځي. زه خو حج له روان یم. ما وی بابا که دا حج بل کال ته پاتې شي. بابا داسې سترګې راواړولې لکه چې خوري به. ستا مازغه خراب دي، د خدای د حق نه هم نه یې خبر. ستا د دومره ډیرو سبقونو نه څه فایده چې ته یې د خدای د حق نه خبر نه کړې. ما سترګې ښکته کړې. د کلي خلک په خپلو کارونو کې بوخت وو، او چې 2 ونې پس په کومه شپه چې بابا حج ته روان و هم په هغه سحر غمی ماما په خپل دکان کې مړ پروت و. هسې خو به د کلي ټوله غم خادي بابا په خپله کوله، خو نن بابا د خدای د حق ادا کولو دپاره تللی و او زه د ماما دکان ته په 20 قدمونو روان وم.